افغانستان سره د لنډغرو د دښمنۍ اخري حد دوستم وطنور وایي د مسکو او پاکستان بریدونه افغانستان کې پلان شوي. دا چې حقیقت څه دی همدلته یې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د طالبانو هغه کار چې هر اصیل افغان پرې خوشحاله شوی هغه دا دی چې لنډغران او تش په نوم سیاسون چې د ملت د وینو په څښلو میلیاردران شول ورک کړل. هماغه جنګ سالاران اوس د طالبانو سره مخالفت او د څوکۍ نشه کې دومره ډوب شوي چې افغانستان هم ورته ارزښت نه لري. تازه خبر دا دی چې عبدالرشید دوستم د مسکو د وروستۍ پیښې عاملین طالبان یاد کړي دي. دوستم افغانستان انټرنیشنل تلویزیون ته په استول شوي یو غږیز پیغام کې ویلي چې د روسیې د پلازمینې مسکو د وروستۍ خونړۍ پیښې سازمان کوونکو یا پلانونکو ته طالبانو په خپل غیږ کې پناه ورکړې ده او ساتي. د هغه په وینا په 2001 کال کې په دې بریالی شوم چې ځینې طالب مشران اسیران کړم. اوس هم چمتو یم او کولی شم چې افغانستان کې داعش ډله وځپم. د جنبش ګوند دغه مشر دغه راز ټینګار کړی دی چې خلک باید په طالبانو ونه غولیږي ځکه په وینا یې ترهګر دي. بلخوا عطا محمد نور چې ځان د جمعیت ګوند د جنجالي څوکۍ رهبر ګڼي په مسکو کې د تېرې شپې برید غندلی. د روسیې له خلکو او دولت سره یې خپله خواخوږي څرګنده کړې ده. د جمعیت ګوند د جنجالي څوکۍ دغه رهبر د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي د مسکو برید څرګنده کړه چې افغانستان کې د افراطیت ودې د سیمې امنیت له ګواښ سره مخ کړی دی. افغانستان د ترهګرو مرکز دی چې پرون یې ریښه ایران او پاکستان او نن مسکو ته ورسېده. موږ تاسو ټول د پاکستان د ناوړه وضعیت شاهدان یو. دغه جمعیتي چارواکي د سیمې له هیوادونو غوښتي چې د روان وضعیت په اړه چوپتیا غوره نه کړي ځکه په وینا یې چوپتیا به یې شرایط ورته لا سخت او پیچلي کړي. شنونکي وایي تښتېدلي مقاومتیان داسې ادعاوې ځکه کوي چې ترڅو نړیوال له طالبانو فاصله واخلي او پر ځای یې د دوی ملاتړ وکړي. قدرمنو کتونکو تاسې د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ کمنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.